اور جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب حفظه الله تعالی ورعاه هغه خدمت کوي. د حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی گل جمال صاحب زیده مجدهم په سرپرستی کې او د هغې په دعاګانو کې دا ستاسو دپاره ډېر لوی سعادت تېرونه ګورئ ښه. په کوم ځای چې د دین مدرسۍ دا علاقه د بختورۍ چې په کوم قوم کې د دې مدرسه جوړه شي دا قوم بختور او سعادتمند دی. د دین مدرسه خو برکت دی. خلک سکولونو او کالجونو ته خوشحالېږي چې ډېر شي. ښه خبره ده، مونږ یې خلاف نه کوو، مونږ هم وایو چې سکولونه ډېر شي او کالجونه هم ډېرې شي، یونیورسټۍ هم ډېرې شي، خو ورسره دا هم سوچ پکار دی چې په دغه کې خو د دنیا علم زده کېږي، د دنیا صنعت او د دنیا تعلیم او تعلم. نو د قرآن شریف سره به څه کوو؟ قرآن هم زده کول پکار دی که نه؟ قرآن شریف هم ښودل پکار دی. دینی مدرسه کې څه ښودلی کېږي؟ د الله کتاب پکې ښودلی کېږي، د حضور پاک راوړلی شوي دین پکې ښودلی کېږي، د الله دین پکې زده کېږي، قرآن پکې زده کېږي، احادیث پکې زده کېږي. قسم دې په کومه خاوره چې د خدای کتاب ښودلی کېږي او زده کېږي او په کوم ځای کې د الله دین ښودلی کېږي او زده کېږي، د هغې خاورې نه قیمتي خاوره بله نشته. د جومات ځمکه ولې بهتره ده؟ حضور پاک فرمایي خیر البقاع مساجدها، ځکه د الله عبادت پکې کېږي. نو جومات ولې بهتر دی؟ عبادت کېږي، منځ کېږي، اعتکاف کېږي، ذکر کېږي. مدرسه اهمه ده، دلته د عبادت چلونه ښودلی کېږي، د عبادت طریقې ښودلی کېږي، قرآن د خدای کلام پکې ښودلی کېږي، د رسول الله مبارک احادیث، عقیده، عمل، اخلاق، معاملات، د شریعت ټول احکامات پکې ښودلی کېږي. نو په مخ د ځمکه د مدرسې نه بهتر دی ګورې وروڼو بل نشته دی. د حضور پاک د جومات په خوا کې جومات کې دننه رسول الله مبارک مدرسه جوړه کړې وه. اوچت ځای نو اوچت ځای ته په عربۍ کې صفه وایي، نو صفه به یې ورته وي او صحابه به پکې دیره او د حضور پاک مبارک نه به دین زده کوو، قرآن به یې زده کوو، احادیث مبارک به یې زده کول، اخلاق، عقیده، عمل به یې زده کول. دا به دیره و غریبانان، جامې به یې نه وې، اکثر یو لنګ به یې والې و د پرتوګ په ځای، کله به یې کمیس هم نو او کله به یې غلنګ دومره راکوټ و چې په لاس به یې کلک نیولی و چې دا رانه ونه غورځېږي بربنډ نه شم. او خوراک یې څو برف چت و د سپر و سپر، په هغې کې به د کجورو غونچکې وې، ځان دې وې، هم د کجورو په سیزن کې صحابه به راوړی، هغلته به یې غونچک وې ځاندولې. نو چې دا صحابه به اوږي شو، په چوکه به یې ټس ورکړه، نو پخې کجورې به ترې راوغورځېدې، په دې به یې خپله ګزاره کوله. او کومو صحابه و چې د هغې د پیو څاروي و، نو هغې به پی مې ولشل، نو دوی له به یې راوړل، دا به یې څکلو. لیکن زما وروڼو د حضور پاک نه دا دین هغې غشتی دی. ګورې صحابه و مونږ ته که دین رسولی دی، دا د پیغمبر مبارک ملګرو او د هغه شاګردانو د هغوی نه زده کړی دی او بیا هغه دین مونږ ته راورسو. دا چې څومره قرآن شریف دی او مبارک احادیث دی او دین او شریعت دی، دا ټول د هغې برکات دی. دا دغه مدرسو کې دین زده کېږي او ښودلی کېږي. مدرسه ذریعه ده د دې څیزونو چې مدرسه نه دین به کوم ځای زده کړي او کوم ځای به یې ښی بل ته. دا خو د خدای پاک کرم دی او د خدای فضل دی. قسم دی الله د عالمانو نه کار علی. بس زه تاسو ته هم دا درخواست کوم او دا درته وایم چې مهرباني وکړئ، په خپلو بچو علم وکړئ، بچي عالمان کې، بچي خپل حافظان کې. مونږ خو دنیا پسې شوي یو، سار چې وځو ماسخوتن را پیسې شو، دنیا ده او ګټه ده او دنیا ده او پیسې ده او پیسې ده او پیسې دي. تاسو کومې پورې به دا پیسې ګټو؟ دکان ته وځي، سار وختي دکان کولو کې ماسخوتن یې بند کړي، زمیندارۍ له وځي، ځمکې له سار وځي ماسخوتن را پیدا شي، تجارت پسې سار وځي ماسخوتن را پیدا شي. بس صرف دنیا د آخرت نشته. که لږ چا نه تپوس وکړي چې څه دي بچي دي، نو ډوډۍ غواړي، څوک هم مجبوره یم.
ښځه ده نو ډوډۍ غواړي مجبوره یم لوڼه دي واده به وله کوم ډوډۍ غواړي جهیز غواړي نو زوی دي واده به وله کوم کور به وله جوړم څه وکمه نو کوه دې نه د شریعت نه منې کوي خو قبر هم شته که نه د زوی له دنیا ښه کوي او آخرت ته وله پرېښی دی ځان له دنیا ښه کوي آخرت ته پرېښی دی قبر سره څه کوو آخرت سره به څه کوو سترګې چې پټې شي بیا به څه کوو قسم په خدای لاسونه به مروړو بیا دا هر څه دلته پاتې دي که بنګلې دې جوړې کړي دا پاتې دي دا ځمکې مخکې رچاوي د هغې نه مخکې رچاوي د هغې نه مخکې رچاوي د هغې نه مخکې رچاوي اتې ټول لاړل دا د ستاسو ته پاتې دي تاسو به ځای بل ته به پاتې مهرباني وکړئ زمارونو د قبر فکر وکړئ زمارونو د آخرت فکر وکړئ زمارونو الله ته مخامخ کېږو دا سوچ وکړئ او دا مهرباني وکړئ خپل بچي راولی د لوی خدای د دین تابعدار یې جوړ کړئ د لوی رب دین پې زده کړئ الله سره هم جوړ پیدا کړئ یوازې ځمکه او تجارت او کارخانه دا یوازې نه دي ګورئ الله ته ځان نږدې کړئ الله سره جوړ پیدا کړئ دا مدرسې ستا د خدای د جوړ ذریعې دي دې مدرسه کې چې ته راشې او ته کښېنې نو ستا به خدای سره جوړ پیدا شي بیا به زه څه کوم په قبر کې والله که بغیر د الله نه مې بل څوک پکار شي هر سړی په دې سوچ کې پروت دی هر سړی چې زه خو مسلمان یم ټیک شو زه مسلمان یم الحمدلله خو د مسلمانۍ څه صفت هم شته که یو سړی وایي زه زرګر یم نو په دې نوم خو کار نه کېږي دوکان به کولی نو کار به کوي نو زرګر به ترې جوړېږي وایي زه زمیندار یم نو کټه زمیندار ده او د 50 جره به مالک او کټ کې ډډه والې د پټي ته نه ورځې نو ته زمیندار شوې نه ته زمیندار به هلی چې خپله دیني پردی وکړې خو چې ستا روزي او غرمه را پیدا کېږي او مزدوران به وځي او فصل وکړې او د ځمکې نه فصل والې زه مسلمان یم خو د مسلمان صفت په مونږ کې نشته زه صرف یو صفت ته دلته ذکر کوم تاسو هم وختي ساره داسې دا مجلس شروع دی ستړی یې یو صفت درته وایم دا دی چې قرآن شریف کې الله تعالی د مسلمان صفت ښیي ډېر صفتونه دي په احادیثو مبارکو کې خو زه یو درته وایم والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان څه ته وایي چې ده به د هر چا نه الله سره زیاته مینه دا طالبان وایي دا طبیع فعل اشدو سره اسم تبدیل نه دی ډېره زیاته مینه به په ټول ارسه کې د ښځې نه بچي نه مال نه دولت نه رور نه کارخانې نه بټوې نه بینک هر څه نه زیاته مینه به چا سره جواب راکړې داسې نه شوق سره ووایه شاته ملګریم شوق سره ووایه الله سره او که د ده مینه د الله سره کمه وه نو د ایمان یې نقصاني دی خدای سره مینه پیدا کړي او زه دلته یو مثال در کوم اوس به د مینې پته درته ولګي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځای کې ګډې چیلې سرول یو هلک و په ډېر ښکلی اواز لګیا یو د الله صفتونه کوي سبحان ذي الملک والملکوت الله صفت کوي سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت ډېر د الله په خشته اواز لګیا دی د الله صفتونه اخلي مسلمان له د الله صفت خوند ورکوي چې مسلمان د هلک دا خشته اواز سره د الله دا صفت کو نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو وی بچې زما د الله دا نوم دا صفت په ماته یو ځل بیا ونه کې هغه هلک ورته وي باباجي څه به راکې ابراهیم علیه السلام ورته وی بچې ته څه غواړې وی زه خو دا نیمه ګډې چیلی غواړم که دا نیمه رمه راکې د ګډو چیلو درته یې وایم که نه راکې نه وایم اوس که مونږ یو مونږ عاشقان یو که نه مونږ به ورته څه وي زمانه خپل کار کوه مه وایه که نه په پیسو وایې زمړه نیمه ګډې چیلی خوله دې هم نه ستړې کېږي یو 50 روپۍ غواړم یو 100 غواړم زه یو ګډو غواړم یو چیلی غواړم نیمه ګډه چیلی مونږ به 100 دلغه راټولې حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ای بچې
دا خو ډېر معمولي قیمت دی ولګاو قربان د خدای د نوم نه ووایه شام دې ته ایمان وایي قربان بیا یې ورته په ښکلي اواز ووایي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة هلکه تصویرونه مو بسه بچي والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت دا تصویرونه ګناه ده کبیره ګناه ده لعنت پې ویلې شوې سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت بڑے خشتا الفاظ آواز بیا وي بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي بچی ډېر خوند یې راکړ یو ځل بیا راته ووایه هغه هلک ورته باباجي بیا به نور به څه راکې وایي ته څه غواړې وایي که دا باقي ګډې چیلی راکې مړه دا خو ډېر پوټې قیمت دی واله اوس به ته وایې چې دا لیونی و ابراهیم علیه السلام عیاذا بالله نه د ابراهیم علیه السلام غوندې روغ سړی بل نه دی پیغمبر ماشاءالله او بیا ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن گواہی ورکوي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین الله وایي دا د پړه کې د ماشوموالي نه د حق پہچان پروت و د ماشومو حق یې پېژنده دین یې پېژنده او موږ ته پته ده الله وایي وكنا به عالمین خدای گواہی ورکوي الله اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکم سر بلند شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب الله گواہی ورکوي كنا به عالمین الله یې موږ ته پته ده زه پویم د ده زړه ماته معلوم دی چې د ده زړه کې څومره هدایت پروت دی او څومره عقلمن او هوښیار انسان دی د خدای د نوم نه ټولې ګډې چیلې قربان موږ ورکوو موږ زر وایو زما یو دوست دی اوس هم شته ما یو ځل دا بیان کوم د موږ الله سره مینه کمه ده نو ما ته بیا وایي یاره مولوي صاحب دا خبره مه کوه مې ولې وایي دا په ما خو نه لګېده وایي زموږ شکر دی خدای سره ډېره مینه ده وایي اول به زه ځان والم مې وایه څنګه مینه ده وایي مونځ کوم مې شکر دی نفل هم کوم د شپې کله پاسم تهجد هم کوم حج لم ځم تا سره عمرې لم تللی یم څو ځله تلاوت هم کوم ارامونه هم ځان ساتم خیر خیرات هم کوم مینه څه ته وایي ما یې څو زامن دي وایي تا ته پته نشته مې شته خو تا نه یې تپوس کوم زما دوست نوم یې نه علم دا دوستان یې زما پېژني ښه سړی وی تا ته پته نشته مې شته خو تا نه یې د خولې نه وباسم وایي څلور مې څه کار کوي یاره وایي ته ما نه ولې تپوس کوې تا ته پته نشته مې شته خو ته ما ته ووایه ښه نو یو هلته انجینیر دی یو هلته دا د دنیا تعلیم دی یو هغه یونیورسټۍ کې دی یو هغه کالج کې دی شکر دی مونځونه کوي مې څلور بچي دي څلور واړه یونیورسټۍ ته او کالج ته دې لېږلي دي او مې حافظ پکې شته وی نه مې عالم پکې شته وی نه نو زامن څلور د غونډه خوا لېږي مینه خدای سره په دې منطق دې نه پوهېږم مینه خو هلته ده که نه ځکه خو دې بچي ورپسې لېږلی دي ځکه خو بچي له ټیوشن جمع کې ځکه خو بچي له موټر لې لېږي ځکه خو بچي له هغه یونیفارم اخلي هغه کتابونه ولا اخلي دغه استاد قدر یې کې داخله فیس ولا جمع کې خو مینه خو هلته ده که نه څلور مونږ انکار نه کوو ووایه په خپل زوی سکول هم ووایه ډاکټر که خپل زوی چې ډاکټر یې نه او ډاکټر نه او زما علاج ونه کړي زه به مونځ څنګه کوم روژه به څنګه دا مونږ پسې مولیانو پسې پیچلک چا جوړ کړی دوی دنیاوي تعلیم نه دی خوښ مونږ هم دوه درې ټکي ویلي دي ولې نه دی خوښ چې ما له اردو نه راځي زه پښتون یم اردو مې نه زده کړې زه به اردو والا ته څه وایم چې ما له انګریزي نه راځي نو زه به انګریزی والا سره څه کوم چې انجینیر نه او دا سړک ما له جوړ نه کړي نو زه به بیا څه کوم که ساینسدان نه او ما له اټم بم جوړ نه کړي او میزایل زه به جهاد په څه کوم چې فوجي نه ما له به سرحد څوک سازي چې پولیس والا نه ما له به من څوک راولي دا ضروري څیزونه لري د دنیا د نظام دپاره ګورئ د دنیا د ژوند دپاره دا ضروري دي دا پکار دي موږ د دې انکار نه کوو دې ته ضرورت دی خو قرآن ته هم ضرورت شته د آخرت دپاره د خدای دپاره د پیغمبر مبارک راوړلی شوي دین ته هم ضرورت شته د آخرت دپاره
نو مې زامن د ټوله خوا لېږلي دي حافظ پکې یو نشته تعلیم پکې یو نشته مینه خدای سره ده مې که په دې څلورو کې دې دوه رالېږلې وې که نه نیمه مینه به خو ما وې زه ټوله پوره ده دنیا ته مجسته ده یو دې م رالېږلې وې مدرسې ته نو ما به وي زه 1/4 شوه خو ما به وي زه مړه خیر دی دا درې پکې د دنیا شو هغې ته م ضرورت دی دام ده نو بچي ټوله خوا لېږلي مینه خدای سره زه نه پوهېږم په دې قصو زما خدای سره ډېره مینه زر به دا بعضې وایي ناجي د ملا نه زما مینه ډېره ده د دې پلانکي نه هم زما ډېره زیاته مینه ده مینه خو دغله شی دی او په اړه زه ښه پوهېږم مینه دغله شی دی خو اثر یې په خارج راځي په میدان کې به پته لګي هسې تاسو نه تپوس کوم په خبرو مه خفه کېږي د اصلاح دپاره خبرې کوم کله چې بانګ وایي او ته په موبایل د خپل اشنا او دوست سره خبرې کوې تا چې ته موبایل بند کړی هلکه سپینې خبرې کوو رښتیا راته ووایه نه دې ته مسلمان او چې کله اقامت شروع شو تا ملګري سره خبرې شروع کړې دي وایه که نه تا چې ته خبرې بندې کړې دي نه هلته څه وایي هله شابه زر خبرې کوه رکات رانه لاړ رکات ځي په شړق دې دا موبایل ولګه او دا دوست یې ولګوه بند که موبایل د الله د طرف نه آواز وشو الله اکبر هلته د خدای نوم ویلې کېږي دلته ته په موبایل ټپې شپې لګې چېرته چې بانګ وایي او تا ته ګاک ولاړ دی رښتیا ووایه تا ګاک بند کړ چلو ورې لږ صبر وکړه د بانګ دا جواب سنت دی ته به مو کې زه به مو کوم وروسته به بیا سودا خرڅوم نه ګاک خرابېږي نو خو مینه دلته شوه که نه چې زما سودا نه خرڅېږي او چې اقامت شروع شو ته جومات ته تلې قضا به وکړو ماسخوتن به غونډ وکړو ها خدای سره مینه ده که نه څنګه مینه ده که الله سره دې مینه وي نو مؤذن چې بانګ وایي الله اکبر الله اکبر نو اواز د مؤذن دی بلنه د الله د طرف نه ده منزل راشه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو مجلس ته لاړ اجتماع وه زمونږ دا خلک هم د مولیانو سره ستړي مشي ډېر زیات کوي په خیر علي ورته غاړو دی نو خلق ورغلل ستړي مشي په خیر په خیر په خیر هلته خلکو اقامت شروع شو چې حضرت صاحب ورسېد په ستړي مشو کې دومره ټیم ولګېده په ستړي مشي کې چې رکات رکو ته امام دې رکو کې شریک شو تکبیر تحریمه تکبیر اولا لا چې مونځ یې وکړه ژړلې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه شاګردان راغلل وایي صاحب چا خوږ کړې په دې تر غاړه ورته وویې نه وی ستړی شوې وی نه چا بېادبي وکړه وی نه وی جاړې ولې وی 36 کاله پس رانه تکبیر تحریمه فوت شو 36 سال پس مونږ د دوست دپاره پرېږدو که نه پرېږدو رکات هم لاړ شي چې دوست خفه نه شي یاد استاد زما خبرې به اصلاحي وي په دې به عمل کوئ دوست نه الله قیمتي ښځې بچو نه الله قیمتي مال او دولت او ګاک او بخور نه الله قیمتي چې بانک شروع شي نن نه پس به دا چل کې ملګري ته به بند کړ خدای دې وبخه تم د بانک جواب وکړه زه به م وکړم بیا به سره خبرې کوم یو 2 روپۍ به تاوان شي که او چې اقامت شروع شي بس اقامت شروع شو جي تکبیر اولا تم منزل ځه او به زر موبایل بندوه او مونږ سره شریک کېږه نن د پس به دا عمل کوې ښه ټول وایه انشاءالله ووایه برکت دپاره انشاءالله ته ګوره په خوند باندې ته الله سره مینه کوه د دې هارون دغه ښځه وه هارون الرشید زبیده نوم یې ډېره نیکه بیبي وه په دې کاسو به یې ډکې ډکې روپۍ غریبانانو کونډو یتیمانانو مسکینانو له ورکول حج له چې به تله خلک بیا ځان سره خیراتي به وتلل ډېر خلک او مدرسې صاحب جوړې کړې وې د علماو به ډېر قدر کوو ډېر عزت او احترام او مکې مکرمې ته یو نیر راوستې و نیر زبیده یو خوب یې لیدې و هغه اوږده قصه ځکه مکه مکرمه کې د زمزم اوبه وې نورې اوبه نه وې چې ته بارانونه به وشو نو په هغه ډنډونو کې به خلکو د جامو او دسماتي مودسماتي اوبه جمع کولې نورې پاک خوږې اوبه پکې نورې نه وې نو نیر یې م راوستې و نیر زبیده او صاحب من یو زبردست تاریخي وګورئ تاریخ چې هغې
د خپل شاهي محل دپاره شرط لګولی و میرټ چې ورته وایي چې زما په شاهي محل کې به هغه څوک خدمت کوي چې د قرآن حافظ وي. نو خلک دړادړ به لګي او قرآن شریف به یاده و یارې که بچې مو په وزیر اعظم هاوس کې صدر هاوس کې پریزیډنسي کې نه وکړی شي او چې کم سړی د قرآن حافظ وي که نه کلرک بابو سیکرټري ډایرکټر او قلم ړکی نو به د قرآن تلاوت کوي. چې مړه شوه نو یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولیدله وی الله د سره څو کړل وی چې الله ته ور مخامخ شومه وی الله ما ته وی زبیدې څه دې راوړي دي نو زه پرپېدو شوم خدای له به څه جواب ورکړي دا خو د خدای فضل دی ګورې ولکن من نوقش هلکه که سوچه حساب کتاب شروع شو قسم په خدای که څوک هم ورته ټینګ شي څه دې راوړي دي زبیدې تا خو ډېرې نیکۍ کړي دي خلکو له صدقې دي ورکړي دي منځونه دي پې کړي دي حجونه دي پې کړي دي نیر دې راوستی دی حفظ د قرآن د مدرسو خدمت ته کړی دی خو د بیدې ستا په دې کې څه کمال دی دا خو زما فضل و دا خو ما دله حسن درکه ښکلې والې بادشاه مې در باندې عشق که د هغه ښځه شوې د نیکو مینه مې دله واچوله نو دا په زړه کې نو دار څه دې وکړل که ما چې ته په یو دشت و بیابان کې غر کې یو غریب کور کې پیدا کړی وې تکه توره تا څه کولی شو او که ما په سترګو ړنده پیدا کړی وې په لاس پښو شله ګوډه تا څه کولی شو رښتیا وایه دا خشته ښکلی وجود چې را کړی چا را کړی دی داسې نه شوق سره وایه سترګې چا را کړي دي غوږونه چا را کړي دي ایمان چا را کړی دی عزت چا را کړی دی بچي چا را کړي دي دا هر څه چا سره دي ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الا بقدر هر څه د خدای دا مسلماني موږ له یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی ایمانکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان که دې روس کې پیدا کړی وي چین کې ما به خدای څه پېژنم که د جاپان کې وي ګوتم بدھ ته به سجدې لګولې که د انډیا کې پیدا وي بوتانو ته به دې رام رام کو که د جرمني او د یورپ ممالکو کې وي د بربنډې ښځې پی به دې څکلي مسلمان کور کې په مسلمان ملک کې د مسلمان مور و پلار نه مونږ الله پیدا کړو وخت کې بانګ او اقامت چې پیدا شو او چې په ښه به د پوهېدو نو مور به جوټه راکولی وی الله الله او بانګ شپه ورځ اورمه رښتیا وایه دا د خدای فضل او کرم دی که نه دی زبیدې دی کې ستاسې دی دا خو زما ما چې زبیدې غرقه شوې وی الله فرمایل چې په یو عمل دی بخام تا یو ځل ډوډۍ خوړه نوړی دې خولې ته اوچته کړې وه دې کې بانګ وې ستا په سر لوپټه نه وه زر دی هغه نوړی چې بانګ یې وې نوړی دې په ځمکه کېښوده او لوپټه دې په سر برابر کړه زما د نوم احترام دې وکړه بیا دې ډوډۍ خوړه په دې مې وبخلې زه جنت ته مونږ څه کوو پخوا د ماشومانې جینکۍ به مونږ لیدلې چې بانګ به وې په سر به یې لاس کېښود اوس لوپټه شته نه نو په سر څه کېږي اوس خو بربنډې ګرځي پرتوګونه ښځو وغورځول پتلون کې ګرځي کمیسونه وغورځول په بنین کې ګرځي لوپټه خو شته نه برقو پسې ښځې خاندي نن سبا دا د بناتو د مدرسو ډېر ضرورت دی ګورې ما ته یو ځل یو سړي ټلیفون وکړ یو څو کاله وشو یاره وایي مولانا صاحب یو په دې فیسبک دی که نیټ دی مړه څه مصیبت دی یو سوال راغلی څو څه کردار دی یو سیټو کو چا دا یو سوال ورکړ نو په دې خو کتابونه لیکلي کېږي علما پې بلا تقریرونه کوي خو چې راکوټې جوابي ما یې ولیکه ما ته نه مولوي صاحب لږ سوچ پې وکړه ښه غټ انعام دی پکې مې مړه سوچ پې ما کړی ته ولیکه دا جواب ورکه اوس تشریح به وکړم اغیار لګیا دي زموږ لوڼه خویندې بربنډۍ او زموږ علما لګیا دي ماشاءالله خو چې ځین علماو له به راځئ علما لګیا دي ځای په ځای جنکو مدرسې جوړې کړې چې دا خویندې لوڼه دا زمانه بربنډې نه شي د دې نه څاروي او ځناور جوړ نه شي د سوات ته تلم ډېره موده مخکې په دې سوات چې دا انقلاب راغی که نه
نو بیا وروسته دا مسلې چې ختمې شو نو د انجیوز والا ورپسې شو هغې کوشش کو په دې زنانو باندې چې دا بربنډې کې یو مولانا صاحب تقریر کو د مټې طرف ته ماته خبره کوله وی یو انجیوز والا جنرال یو کور ته ننوته کور کې یو زنانه مشره بوډۍ ناسته وه هغې سبزي پرې کوله او په کور کې غوا په موږي تړلې وه ګایه خوړه نو انجیوز والا خو دا بربنډې ده کټ آستین والا کمیس دی اغوستی که نه بربنډې وي نو هغه بوډۍ ته وایي دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کوم وایي دا څه له پرې کوې څه له پرې کوم دا پرې کوم چې پخه کړو څوک به خوري جنۍ ته څه وایې زه به وخورم خاوند به مې وخوري بچي به مې وخوري نو هغه انجیوز والا بربنډ هغه بوډۍ ته وایي وایي ته د غوا کې څه فرق دی دا غوا هم په دې کور کې ورته ګیا اچي خاوند دی او پیتېلي ته هم په دې کور کې د څیزونه راوړي پیدا ده نه اخلي نه غوا مارکیټ ولیده او نه تا مارکیټ ولیده نه د ابشار ولیده نه د مارکیټ ولیده نه د بار چېته ځنګل ولیده نه د چېته سیندونه سیل وکړه په دې کور کې غوا هم پیدا شو او زړه شو مړه به شي او ته هم په دې کور کې زړه شي او پیدا شو مړه به شي نیکبختې باروزه سیل وکړه چکرې ولګوه دا څه کې ته غوا کې څه فرق دی وی دا خبرې کولې دی کې کور والا خره را دننه شوه بوډۍ ورته وي ته د خره کې څه فرق دی دی کې او تا کې څه فرق دی دا هم بار ګرځي دنیا ولیده او تا هم دنیا ولیده دا هم په ډېرانونو سرند کوي تا هم په ډېرانونو سرند وکړه د دې هم غاړه کې نیچته تا هم غاړه کې نیچته وي دا خوارې دا مړې خپل کار کوه نو دوی د دې خویندو لوڼو نه د ځنګل خرې جوړوي او زمونږ د بناتو مدرسه دا ته د عایشې صدیقې او د بیبي فاطمې نقش جوړول غواړي الحمدلله دا د علماء کردار نو د ما وروڼو ابراهیم علیه السلام خبره خلاصوم درته نو ورته یې بیا ووایي چې یو ځل راته بیا ووایه وی باباجي بیا به څه راکې وی دا ګډه چیلی به درته وسرومه دا به سرولم غواړي خو د ما د رب نوم په خشته اواز ماته ووایه نو هغه هلک ورته وی ابراهیم مبارک دې شه زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم ورشه د ما دا خلیل وګوره چې ده په زړه کې زما څومره مینه پرته ده وروڼو د خدای سره چې مینه کوې که نه نو قرآن د الله کلام د خدای خبرې دي نو تاسو به د الله د کلام او د خدای د خبرو سره مینه کوئ او پیغمبر مبارک د خدای رسول د هغې سره به مینه کوئ او مدرسو سره به مینه کوئ ځکه د الله د دین خدمت پکې کېږي او عالمانو قاریانو حافظانو سره عملي مینه به کوئ او یو بچی راولېږئ مدرسې ته علم پې وکړئ او حافظان یې جوړ کړئ او د ډوډۍ نه مه یېرېږئ روزي د خدای په لاس کې ده هر څه خدای سره دي چې خدای سپیله روزي ورکوي خو په ذلت یې ورکوي دا به پرېږدو کافرانو له یې ورکوي چې خدای ته کنځل کوي کافرانو له یې ورکوي چې د خدای دشمني کوي نو چې څوک د خدای قرآن ته او د پیغمبر سنتو ته ناست دی هغې له به خدای ډوډۍ نه ورکوي ښه به ورکوي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې حضرت مولانا عبدالحق صاحب زید مجدهم حفظه الله الله دې په عمر کې برکت پیدا کړي والد محترم صاحب مفتی صاحب او دا نور علما کرام هم تشریف فرما دي رالل ډېره جله علما تشریف راوړه هغې به هم بیانونه کې انشاءالله خو تاسو ټول به دا مهرباني کوئ خپل بچي د هلکانو مدرسه کې او خپلې ماشومان جینکو مدرسه کې به داخله کې انشاءالله ملغلرې به ترې جوړوئ او د دې دواړو مدرسو سره به مدد کوئ که خیر وي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دستاربندي به انشاءالله اوس کېږي درود شریف لږ ووایه مرګي راغونډېږئ مخه ډېر زه به پاسه